کله چې د هندوانو دا تاریخي ځای مې ولیدی نو د چمن په خلکو باندې مې سترګې پورته سولې، ځکه چې دوی دلته د خلکو په مذهب باندې کار نه لري او دا د اصل پښتون او د مسلمان نښانې ده. دا کورونه چې دلته پراته دي دا کرایې ورکوي که څه حساب دي؟ کرایې مرایې نشته. ښه دا د دوی خپل دی بس. دا یو کوم مطلب پیسې شی نه لري، شو کمزورې طبقه هغه راځي دلته بیا د پیسو وس پیدا کړي بیا چې په کرایې ځای اړوي. دلته څو فیملیانې به اوسي؟ دلته 3 فیملي 3 کوره دي فیلحال. او په دې دا کنسټرکشن چې سوی دی په دې کې د اوس یو مسله خو نه راغلی هغسې ولاړ د لاړ یا باران له وجې یوه مسله نه دا جوړ کړی چا دی؟ نه خلک تاریخ څه وایي؟ دا خو انګریزانو جوړ کړی، انګریزانو هندوانو جوړ کړی. کوم بنسټګرو په هغه جوړ شوی. کله چې د هندوانو دا تاریخي ځای مې ولیدی نو د چمن په خلکو باندې مې سترګې پورته سولې، ځکه چې دوی دلته د خلکو په مذهب باندې کار نه لري او دا د اصل پښتون او د مسلمان نښانې ده. شله خیره دا مې ویلی و دی وایي بود دلته نسته هغه بل ځای دی، هغه بل مندر کې هلته به زه صحیح هلته به اوس ولاړ سو. دا چې دوی اوس وایي دوی وایي چې دا ګیسټ هاوس پخوا به دلته سیکان او هندوان چې دوی به تجارت کوي دا خو افغانستان د خوا څخه به رالو نو دوی به دلته سټې کوله ګیسټ هاوس لو. اوس چې دوی دلته فیملیانې کې اوسي کورونه دلته کې اوسي دا ګوري او کوم چې څوک دی عبدالودود دی نو کومه دی ښکاره کېږي نه خبرو در سره نو ورته ودود. السلام علیکم عبدالودود. شکر کیمرا اون کنو سیستم دی گسه وینده من ویدیو کال رو ساده چون وده که ته ویدیو کال رو ویدیو کال برادر. د هندوانو دغه تاریخي ځای لیدو وروسته بهر چې راووتلم نو د چمن ځوانانو عکسونه او ویډیوګانې راسره جوړې کړې. ویل چې ستا هر ویلاګ موږ په شوق ګورو. ما د دوی مننه وکړه. په یو دکان کې ورسره کښېنستلم، مشران هم ناست وو، شنې چای مې ورسره وکړلې. د چمن خلک ډېر ښه او مینه ناکه دي. کله چې هم زه چمنو خواته راسم نو دوی و ماته مینه او عزت راکوي. السلام علیکم ودود خانه، څنګه ښه یې؟ شکر دی. صحت څنګه دی؟ مسافري څنګه ده؟ ستی د چمن خلک ماشاءالله ډېر مینه ناکه خلک دی وروره. دا هر و ډېر ښه خوند یې وکړي. ته څنګه؟ الحمدلله د الله شکر دی. که ویلاګ مې خوښ سوی نو د یوټیوب د لارې مې هم سبسکرایب کړئ. مننه.